نو په کلمه کې باندې غله راغله نو یو سړي پیټه جوړ کړه نو بیا متري وي چې جو دي مردان نه را بدل شوی نه یو نو موبایل کې راغله ویل دا ډزې چا وکړې نو سړي ته لامه وکړه ټوپک ورسره و ویل ولې یې وکړې ویل خان غلو ویل ودې نه ویشتل ویل خان چې لومبۍ ډز مې وکړو نو کلمه راووته لکه خپل کلی راووته او ډزې چې وکړو هغه تڼدار ورته رانږدې شول نو بیا ویل خان چې دا دویم ډز مې وکړو نیمه کلمه راووته نو تڼدار ورته نور هم رانږدې شول نو بیا ویل خان چې دا درېیم ډز مې وکړو کلمه ټوله راووته هغه ویل سړی کوم لښتي کې دی سړی ښایي خان سړی کم دی توره تیاره غلو وڅښې ویل ته چې کلمه راووته نیمه راووته او ټوله راووته ویل زموږ د دې کلي کلمه نوم دی ډز ته به لږ لږ راوتل ټوله کلمه راووته ټول کلی راووته هغه خدای کور د دې لوی زوران کې چې د کتاب نوم کې هغې کې لاړو ټول کلی خروته و په هغې کې مړه بس خلکو چې نه کړه خو کلمه ډېر خراب نوم دی دا موږ ته وسپتولی خو زموږ کلی دی ټول ته خو ګران دی خو دا خو ډېر خراب نوم دی بس مړه یو مشر پکې ویل د دې کلي نوم چې کوم دی نن نه پس شیرآباد شو اوس د شیرآباد نوم ویل د دې کلي نوم شیرآباد شو که سبا چې د کلمې نوم چا واخېستو 10,000 روپۍ به جرم وي تړی وتړه ده و چې سار شو د یو سړي کلمه خوږېده نو یو لمبور له وایي زما د شیرآباد خوږېږي شرابات دومره کې خو د وخت کې کلي نو پکې کوم شرابات دی کله به یو نور زمانه شرابات او کله بل نور زمانه شرابات دا ویډیو کومه راځي خبره ده چې وا یو سړي نوې واده وکړه کنه چې نوې واده یې وکړو نو دې ښځې تېره شپه 2 ورځې څه نه ویلې ویل دا مېلمانه ده قدر یې ولا کوو ښځه چې د پلار کور که لاړه بیا راتلله نه خیال دي برابره شوه ویله زه دې خبره کړم دواګانې کې د خیره جومات دی ولې کنځلې خو نه کوم کنځلې خو نه کوم زما خو اجازه غوښتې ښځې ته یې ویلې چې وروره مېلمانه ده بیا ښځه کور ته نه راتله مور یې ورته ویل چې یارې کور ته لاړه شه بس مور ته یې ویلې چې بس څنګه ځئمه داسې هغه دي سړي واته ورځې دغه شانته تېرې کړې خو ویې ویلې چې مېلمستیا دې کوله او خدای دې پسې د دې نه مغار کا خیال دې خو د دې ځای نه روان شولو هلته ورغلې خواښې وله داسې ډډې ته شانته دغه راوړلو چې یې راوړلو خو د مسلمان دویم پاکې شروع وکړل خیال دې چې هغه لاړه دې لور ته یې ویلې چې زموږ د لاسې نسکي بلې کیمې وله کې وراوړو د هغې سې هم هغه ټوکه وکړله پوه شوې بیا چې هغه تې واپس راغله نو خپلې ښځې ته یې ویلې چې خدای دې په تڼاکو ورید کړه زه ته ویم چې زموږ د لاسې نسکي دا چې ته وراوړه خیال دې هغې چې ول هغه چې وراوړه او د هغې سم هغه عمل وشو هغې خو ویلې چې خدای خو چې سړی خو ټیک دی چې راله مور ته یې ویلې ویل مورې کور مې ویل دغه شانته ګډ وډ دی او زه به لاړه شم کور ته خیال دې که نه هغې ورته ویل بچی لږه رابېته شه ویل دا پلار دې پاتې دی دام چې وغایه بیا به نو وروره د خبرې په دې ځای باندې دوا کوو خیال دې چې د مېلمنو کار راته ونه کوي